یا ارض ابلعی ماءکی و یا سماء اقلعی. دې آیات کې بدلې نسخه وکړم بس اوس خولې ته راغله د چا چې خېټه خراب وي که نه دستونه وي نو ټیک د نورو د ویم کوي ورسره خو دا آیات یو کاغذ باندې ولیکې وقیل یا ارض ابلعی ماءکی و یا سماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر واستوت على الجودی وقیل بعد للقوم الظالمین. دا آیات ولیکې اوبو کې واچوي و سهاره په نهر باندې د دې نه اوبو ورکوي الله پاک به خېټه ټیک کوي. کومو زنانو ماهواري خپل حد نه وړي ډېر زیاته تکلیف وي ډېر زیات تکلیف نو دا آیات ولیکې او غاړه کې دې واچي او تار به دومره اوږد شي په نوم باندې راشي ماهواری ده بعضې زنانه ماهواري ډېره زیاته اوږده شي د هغې نه تکلیف وي دغه کې امکار کوي مختلف څیزونه قرآن شفا ده ومونږه بهرحال خبره بل خوا لاړه دا یو نسخه ځان سره والې د خېټې د بیمارۍ او یا د نزلې دپاره د زنانو چې کوم دی دغه مخصوص ورځو د اورېدو لپاره دا آیات